د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ د میدان وردګ ولایت امنیه قومندانۍ اړوند نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت په تیر یوه کال کې نیول شوي څه باندې 908 کیلوګرامه بېلابېل ډوله نشهیي توکي چې تریاک هیروین چرس او داسې نور توکي پکې شامل وو وسوځول. مسؤلینو وویل چې په دې تړاو 28 تنه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. له ننګرهار څخه د 1 میلیونه افغانیو په ارزښت د زیتونو تیل بهر ته لیږل کیږي. د ننګرهار کانال د زیتونو 23,000 لیټره تیل چې یو شرکت ته یې د بولۍ په ترڅ کې په 1 میلیونه افغانۍ ورکړي. ډیر ژر به 143,000 او 500 بوتلونه له ډکولو او بسته‌بندۍ وروسته بهر ته ولېږل شي. د ایران د روغتیا وزارت مسؤلینو ژمنه کړې چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې سره هر اړخیزه همکاري کوي. دواړو لورو د لیدنې پر مهال د افغانستان او ایران د اقتصادي اړیکو پر ټینګښت، خوراکي توکو، درملو او طبي محصولات کیفیت، خوندیتوب، د ذکر شویو توکو د قاچاق د مخنیوي او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو همکاریو بحث شوی دی. په لوګر کې د څه باندې 110 میلیونه افغانیو په لګښت ټولګټې پروژې پلي کیږي. دغه پروژې د ولایت مرکز خوښۍ، محمد اغې او خروار ولسوالیو کې پلي کیږي چې 305 کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. له هېواده بهر دا چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي په یوه خبري کنفرانس کې د روسیې او ایران ترمنځ نظامي او دفاعي همکاري خطرناکه بللې ده. جان کربي ویلي دي چې ایران او روسیه اوس دفاعي متحد شوي او تهران مسکو ته د توپونو او ټانګونو مرمۍ او بې پیلوټه الوتکې ورکوي. دا و د نن ورځې مهم خبرونه.